ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام رالیږلی دی. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني دا څوم ځل دی او بار بار ټینګار کوي چې باید افغان ولس د یو بل سره کلکه غاړه ورکړي او ودرېږي. باید دا مخالفتونه له یو بل څخه ورک کړي او زړونه یې پاک شي. ښاغلی ولسمشر غني وایي د ملي اجماع لپاره باید یو شفاف بهیر هم رامنځته شي او له طالبانو یې غوښتنه کړې باید افغان ولس سره دیو مرسته ترسره کړي ځکه چې پاکستان ډیر ځورولی دی. ښاغلی غني طالبانو ته ویلي کوم کسان چې پاکستان ځورولي باید تاسو ورته درملنه او ښه تدابیر ونیسئ نه چې همداسې پاتې شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر غني د افغان کډوالو په تړاو پیغام کې ویلي د مشروعیت ترلاسه کولو او له اوسني بحران څخه د افغانستان وتلو لپاره ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول اړین دي. د ښاغلي غني په وینا ته د لازمي اجماع موخه د ملت هغه ډیره برخه ده چې خاموش اکثریت بلل کیږي. دا ډول اجماع خودګریزي او د اوسني او راتلونکو نسلونو لخوا د یوې ښې راتلونکي په هیله په شخصي او فرقهیي ګټو د ملي ګټو د برتري منل غواړي. غني زیاته کړې له دې خبرو هدف د ازمایلو بیا ازمایل یا پر اشخاصو ټینګار نه دی بلکې اصلي ټکی د داسې یو شفاف بهیر چمتو کول او جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک پکې د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره د الله ورکړو حقونو د استعمال واک او امکان پیدا کړي. ښاغلی غني همدارنګه د افغان کډوالو په ملاتړ تر ډیورند کرښې هاخوا د پښتنو او بلوڅانو د غږ پورته کولو هم مننه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.